السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یئ. زه یم سردار ولی آریان د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته یو داسې خوندور کوډ درته معرفي کوم چې ډېر خلک ورپسې لیوني دي. دا یو ډېر ښه خوندور او زبردسته کوډ ده. نو دې کوډ تر زده کولو لپاره باید تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ. او که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو خامخا یې سره لایک او شیر کړئ. او ملګرو زموږ یوټیوب چینل خامخا سره سبسکرایب کړئ او نښان وښیي د سبسکرایب اپشن او په څنګ کې د غنټې نشان هم وښیي تر څو زموږ هر ویډیو ټوله مخه لومړی تر تاسو در ورسیږي. نو زه اوس ملګري د ویډیو طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو زما کوډ د دا رقم کوډ ده چې هر کله تاسو ته غواړئ خپل موبایل سیم کارت د یو ساعت لپاره خاموشه کړئ یا هم د یوې ورځې یا هم د څو ساعتو یا دقیقو لپاره. هر کله چې دا کوډ تاسو په خپل موبایل کې وایي نو ستاسو سیم کارت به خاموشه شي. یعنې مطلب څه، هر کله چې تاسو څوک زنګ راوهي نو هغه ته به وایي چې دا نمبر بیخي په دې شمېره بیخي سیم کارت شته نه به ورته وایي چې بیزي ده، نه به ورته وایي چې ساحې نه خارج ده، داسې هېڅ هم نه ورته وایي. خاص په دې ته وایي چې دا سیم کارت هېڅ په دې سیم کارت باندې دې نمبر باندې هېڅ سیم کارت نه ده موجود. نو تاسو ته به هغه نفر زنګ نشي راوهلی. هر کله چې تاسو څوک په تنګۍ یا هم څوک اثر درکوي نو دا طریقه تاسې په خپل موبایل کې استعمال کړئ. نو دا یوه ډېره ښه خوندوره طریقه ده. هیله ده چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ویډیو خامخا د سره لایک او شیر کړئ. او ملګرو یو بل خبره ده پاتې نه وي، که هر څه مشکل تاسو لرئ د ویډیو په کمنټ کې هم تاسو ماته لیکلی شئ. او که چیرې اوس به تاسو ته ویډیو ورباندې جوړه کړم او که ویډیو نه شو نو خامخا به تاسو ته زه بېرته پکې ریپلی کوم. نو اوس هم ویډیو طرف تاسو ته هغه کوډ درښیم. ملګرو هغه کوډ چې ده لاړ تاسې ډایل بټ ته به راشئ نو تاسې به دلته چې ولیکئ دلته یو کوډ ده ډبل سټار ده 22 ده بیا 03 ده بښنه غواړم ملګرو ډبل سټار ده 22 ده بیا سټار ده بیا 03 ده 1 ده شپږ ده بیا 22 بیا هم هیش ده. ملګرو دغه کوډ ده. نو دې کوډ باندې به تاسو څنګه چیش کوئ. هر کله مو چې دا کوډ په خپل موبایل کې ووهئ نو څنګه کوئ دغه د اوکې اپشن څنګه کړه دا به سره ووهئ. نو دا د ملګرو مونږ دا کوډ ووهه کوډ MI سټارټډ. دا د ملګرو دا کوډ څنګه سو فعاله سو. اوس مونږ ته چې هر څوک زنګ راوهي مونږ موبایل څنګه ده ورته وایي بس دا په دې نمبر باندې هېڅ سیم کارت نه ده موجود. یعنې هغه ورته وایي چې تاسو دا شمېره بیا چک کړئ. او دا یې څنګه سوه د فعالولو طریقه. او مونږ څه غواړو چې دا کوډ بېرته ختم کړو او خپل سیم کارت عادي حالت ته واړو چې هر څوک دې بېرته مونږ ته زنګ راوړي. د هغې لپاره به مونږ چیش کړو. د هغې لپاره بل یو ځان ته کوډ هغه کوډ به تاسو څنګه کوئ ډایل بټ کې وایي هغه سټار ده ډبل هیش ده بیا 0 ده 0 ده 2 ده هیش ده. دا مسار کله ووهئ بیا به تاسو راشئ د اوکې اپشن باندې به څنګه کوئ د سره کلیک وکړئ. دا د ملګرو زه اوکې اپشن وهم څنګه به سي MI کوډ سټارټینګ او دا څنګه سو بېرته فعاله سو. اوس مونږ څنګه کولی شي هر څوک بېرته زنګ راوویلی شي. نو ملګرو دا وه د موبایل د سیم کارت د بیزي کولو طریقه. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شي. نو ملګرو دا څنګه وه د سیم کارت د بیزي خاموشي کولو یو کوډ چې تاسو ته ما په خپل وړاندې کړو. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوي ویډیو تر تاسو آماده کومه په لوی او بښونکي خدای مو سپارمه. هر چیرې چې الله سبحانه تعالی مو مال شه.